دلوی شیطان تعالی په سپېڅلنامو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. بیا هم زه فهیم حکیمي سره د خپل تکړه کامرمین الهام جان ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي د یو نوې خپرونې سره. نن راغلي یو دوستانو یو د غاښونو کلینیک ته، ځکه چې په دې وروستیو کې ډېری دوستان د غاښونو مشکلات ډېر زیات لري. نو تاسو تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او راسره اوسئ. دوستانو راغلو دلته مشر ډاکټر صاحب علامه صاحب ډاکټر صاحب عزت الله دانش د دغه کلینیک مسؤل او مشر ډاکټر صاحب ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړی. هر کله راځئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو ته د غاښونو په هکله معلومات هم درکوي او د کوم ناروغو عملاً به هغې ته کار هم کوي. تاسو دا ګورئ چې په دې وروستیو کې ډېری دوستان د غاښونو درد څخه ډېر زیات شکایت لري. ډېری دوستانو غاښونه هم خراب شوي چې دې لاملونه به هم موږ ته ډاکټر صاحب وویل. ډاکټر صاحب ډېره مننه. دا راته ووایي په دې وروستیو کې ډېری کسان د غاښونو په تکلیف باندې ډېر دچار شوي دي. البته که وایي 80% نو کم ملېږي. د دې دلیل څه کیدای شي؟ ډېر پوښتنه مې وکړه. عمده دلیل چې زموږ د غاښونو د امراضو د رامنځته کېدو سبب کېږي، البته په زموږ په دم کې د غذایي عدم مراعات شوي. موږ تاسو باید کوشش وکړو چې حد اقل د خپلو غاښونو د حفاظت په خاطر په څلېروي ساعتونو کې 4 دقیقې باید موږ خپل د خولې او غاښونو یو څه وخت ورکړو او د دې په پاکولو کې یا په برشینګ کې یا د هغې په صفا کولو کې د انټرکلاس په واسطه باندې د برش په واسطه باندې ټوتپیسټ په واسطه باندې دا به څه وکړو تاسو په یو د سهار وخت مراعات چې حد اقل د سهار دخوا نه او هم د شپې دخوا نه باید غاښونه ټول شي په منظم ډول باندې 2 دقیقې حد اقل دا ټول شي په منظم شکل جوړ شي. ډاکټر صاحب یو بل دا چې ډېری خلک چې غاښونه یې ډېر زیات تخریب نه شي یا هم ډېر زیاته پرې تکلیف نه کړي هغوی نه راځي، وایي زه ښه به شي که نه، یا یو ګولۍ راواخلې وي خوري یا هم یو څه بل کورني درمل چې دي هغه استعمال کړي او دغه شي. ځینې غاښونه ډېر تخریب کېږي. ستاسو خوان بیا دوی چې ځینې ډاکټر صاحبان ته ځي هغوی چې مثلا یو 2 خوا یې غورځي مات شوي نو هغه بیا ورته وباسي. آیا دا غاښ باید وایستل شي که نه؟ ګورئ په لومړي قدم کې خو دغه ناروغ د ځان سره او د خپل د غاښونو سره ظلم کوي چې حد اقل یو عادي کویټیس یا تخریب په خپل غاښ کې ګوري او د غاښو ډاکټر ته مراجعه نه کوي. زموږ ډېری وطنوال په دې ذهن کې دا خبره وي چې زما غاښ درد نه کوي زه باید د غاښو ډاکټر ته لاړ نه شم. موږ وایو چې وقایه د تداوي څخه چې ده بهتره ده. نو کله چې موږ تاسو په غاښ کې یو ډېر عادي کویټه وسي دا چې موږ تاسو ډاکټر ته ورځو په کم مصارف په کم وخت او په همزمان دا کولی شي چې تداوي وکړو یا وقایې وکړو او څه وکړو غاښ ډک کړو. خو کله چې دغه غاښ دغه تخریب پرمخ تللی کېږي یا د غاښ چارچاپېره دغه انساج یا دغه تاج چې کوم دی دا ماتېږي البته او پرمختګ کوي دغه تخریبات بالاخره عصب ته رسېږي. عصب نه علاوه د ریښې په برخه کې په اپیکل انساج تخریبات راواقع کېږي، افسیګانې راواقع کېږي، پرې اپیکل لیژن رامنځته کېږي. البته دغه وخت کې د دې تداوي پروسه هم دوامداره کېږي او ویزیټونه زیاتېږي او هم څه کېږي د دې مصارفات زیاتېږي او هم ناروغ ورسره څه وي په مشکلاتو باندې اخته وي. نو خبره دا ده چې وقایه بهتره ده. بله. ستاسو په نظر باید دغه غاښ وایستل شي که تداوي شي؟ غاښ خو مونږ په دې شرایطو کې په اسانۍ سره هیڅ نه وباسو، نه غواړو چې غاښ مونږ وباسو. کوشش دا کوو چې هر څونه غاښونه تخریب شوي اوسي که چېرته د غاښ تاج دغه سپینه برخه چې په خوله کې معلومېږي دی په مکمل ډول له منځه تللی هم وي
خو که چېرته د غاښ ریښه جوړ وي او مقاوم اوسي موږ تاسو کولی شو چې هغه څه وکړو تداوي کړو او د تداوي څخه وروسته موږ کولی شو دا په یو سیستم باندې بېرته د پوښ په واسطه باندې د بعضې نور وسایل دي موږ سره د هغې په واسطه باندې تثبیت کړو او غاښ بېرته خپل لومړنی حالت ته څه وشي راوګرځي. دوستانو ما ډېری ځای کې ډېری ډاکټر صاحبان لیدلي چې البته دا داسې نه وایم چې خدای ناخواسته موږ هغوی ته احترام نه لرو نه عملا چې ما خپله یو څه تجربه کړی څه وخت وړاندې زه په دغسې یو مشکلاتو سره دچار شوی وم ډېری ډاکټر صاحبان دي چې غاښ په پړسوب کې وباسي. ګوره داسې ده چې موږ د هر یو پروسیجر یا خصوصا د جراحي عملیاتونو په خاطر باندې د هغې نه مخکې موږ باید داسې تدابیر ونیسو چې تر څو زموږ دغه عملیات په ښه شکل سره ترسره شي. آینده کې د هغې اختلاطات د هغې نواقصات څخه باید څه وشي مخنیوی وشي. موږ تاسو خپله دغه غاښ چې وباسو دا خپله کوچنی عملیات ده. عموما ډاکټر صاحبان دا توصیه کوي چې د عملیات څخه مخکې یوه نقطه دوا که هغه د انټي بیوټیک وي یا انالجیزیک وي یا انټیسېپټیک وي البته زموږ په برخه کې دغه باید ناروغ ته توصیه شي که چېرته د غاښ کوم ساحه کې لیژن وي ابسې وي یا ساده ډول موږ تاسو وایو چې میکروبونه وي انفیکټډ شوي اوسي دا باید مکمل له منځه لاړ شي. د هغې څخه وروسته به موږ تاسو کولی شو چې غاښ څه وکړو که د ایستلو هغه به بیا ورته وباسو. کني ضربات ډېر دي او عواقب به ډېر خطرناک کېدلی شي. که چېرته موږ تاسو د پړسوب په وخت کې د انفلمیشن په وخت کې غاښ وباسو نو د دې آینده مشکلات به ډېر زیات وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب که دغه یو بل پوښتنې ته راشو اگر چې مثلا اورۍ پړسوب لري موږ وایو چې باید تداوي شي لومړی د دوا په واسطه او وروسته باید وباستل شي. آیا که د دوا د لارې نه دغه پړسوب کینني باید موږ څه وکړو؟ کله چې موږ تاسو دوا ورکوو د هر هغه انفیکشن یا د هغې موقعیت شدت ته په کتو موږ انټي بیوټیک ورکوو. حتما چې موږ انټي بیوټیک یا دوا توصیه کوو لازمي خبره ده چې دغه انفیکشن یا دغه مکروب چې دی دا راکموي د دې کچه راکموي. او که چېرته بیا تاسې ضرورت وي چې دغه ته ابسې کې عموما موږ تاسو وایو چې په ابسې کې بعضې مایات نیمه جامد مایات او غازات موجود وي. دغه پیسې چې موږ وکړه دغه دوام چې ورکړو د دې څخه وروسته موږ تاسو کولی شو چې یو ډریناج وکړو. ډریناج وکړو دغه کوم محتویات چې د دغه ابسې په داخل کې دي دا باید ډریناج چې تخلیه شي ټول او د هغې څخه وروسته دغه دوا بیا هم تطبیق شي تر څو چې دا پړسوب یا دغه انفلامیشن په مکمل ډول باندې کینی او د هغې څخه وروسته چې نور پروسیجرونه که چېرته موږ تاسو په دې کې اجرا کوو نو کولی شو چې دغه پروسه په نارمل شکل باندې هم مخته یوسو. ډېره مننه ډاکټر صاحب. دوستانو ډاکټر صاحب تر پای پورې له موږ سره وي. ډاکټر صاحب چون ځینې ناروغان هم راغلي نو ډاکټر صاحب هغه ناروغان ته خپل کار هم کوي او موږ به ځینې پوښتنې بیا د کار په جریان کې هم ترې لرو نو تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او راسره واوسئ تر څو تاسو خپل د غاښونو په تکلیف پوه شئ چې تکلیف هم څه شی دی. سلام صاحب مهرباني. ډاکټر صاحب ستاسو مریض هم فکر کوم راغی لومړی که ځان لیدونکو ته معرفي کوي. نوم مې فیاض دی یو څو ورځې مخکې راغلی وم د غاښ د مشکل په اساس باندې ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې وه نو اوس مې هغه مشکلات شوی دی د غاښ د پوښ مشکل و ډاکټر صاحب راته ویل چې 3 ورځې بعد به شي انشاءالله مشکل به شي. ډاکټر صاحب تاسو معلومات ورکړئ چې دغه ناروغ تکلیف مو څه و؟ دغه ناروغ چې تقریبا یو 15 ورځې مخکې راغلی و د دې غاښ تقریبا تخریب شوی و او د غاښ د ریښې په برخه کې لیژن موجود و. دغه غاښ مونږ تداوي کړو او د هغې سره سره دغه غاښ چې و مکمل تاج برخه یې له منځه تللی و مات شوی و. دغه غاښ مونږ د تداوۍ څخه وروسته دې ته مونږ پاسکرو تېر کړه او د پاسکرو څخه وروسته مونږ قالب واخیسته. د قالب څخه وروسته مونږ د دې پوښ عمله کړی چې دغه پوښ تر څو مونږ څه وکړو دلته بېرته خپل غاښ کې نصب کړو او بېرته خپل هغه مخکنی هغه کوم د ژولو سیستم چې ده هغه بېرته اعاده شي. ډاکټر صاحب ډېرې بښنه سره یوه پوښتنه دا چې که یو غاښ مونږ غواړو ډک کړو که نه نو باید څومره وخت دا ونیسي څو ورځې دا وخت ونیسي باید د دې پاککاري یا منظم شکل باندې دا جوړ شي؟ داسې ده ښه دغه زمونږ ډېری وطنوال په دې عقیده دي چې غاښو ډاکټر ته لاړلو غاښو ډاکټر باید مونږ تاسو ته پاسمان وکړي او 2 ورځې 3 ورځې وروسته باید راشي مونږ غاښ بیا ډک کړو. خو داسې نه ده
دغه امراض ټول سره فرق کوي. اوس داسې غاښونه دي چې د وقایې په لایحه کې موږ تاسو کولی شو چې سمدستي دغه غاښ کویټه پاکو تخریبات له منځه یوسو او غاښ ډک کړو. خو بعضې داسې امراض شته چې حتی موږ 15 ویزټې 6 ویزټې حتی تر 15 ورځو پورې 20 ورځو پورې داسې امراض شته چې د دې تداوي څه کېږي برکې نیسي، یعنې تګ راتګ به دی کوي موږ ته. نو دغه امراض مطابق موږ تداوي کوو. څومره چې امراض پرمختللي وي هماغه نه د ناروغ ویزټونه موږ سره ډېر وي دلته. ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو کولی شئ خپل کار پیل کړئ. دوستانو ډاکټر صاحب په کارو کې د کار په جریان کې به ځینې پوښتنې هم موږ ترې لرو او الهام جان به تاسو ته د دغې ناروغ شاټونه هم واخلي. نو تاسو زما سره ملتیا وکړئ. نو ډاکټر صاحب د خپل وسایل داخلي عموما ډسپاسیبل کیټونو څخه ټول مریضانو ته استفاده کوو چې دغه کوم ساري ناروغۍ چې کوم دي ایچ آی وي چې دي دغه شیان تر څو انتقال نه شي د یو ناروغ څخه نورو ناروغانو په منظم شکل، یعنې هر مریض دار ناروغ ته تاسو باید یو سیټ موږ جدا جدا لرو ډسپاسیبل په شکل باندې. او بعضې داسې سیټونه یې چې د جراحي په خاطر وي چې جراحي کارونه موږ ترسره کوو هغه بیا تعقیم کېږي چې هغه هره شپه تعقیم کېږي او د سهار لپاره تیار بېرته په منظم شکل داسې په پاکټونو کې په داسې شکل پیک کېږي. دا تاسو ګورئ دا ټول هغه وسایل دي چې د جراحي په خاطر دي. دوستانو تاسو یې وګورئ الهام جان یو ځل دوستانو ته وښایه چې منظم پاک او دا تیار پیک شوي چون که دغسې دوه مریضان ته وکارول شي نو کېدای شي ځینې امراض تکلیفونه یو ناروغ نه بل ناروغ ته هم انتقال شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، واقعیت چې ستاسو دغه کار د ستایلو دی. ډېره مننه. اوس موږ دغه ناروغ ته اماده کوو د لیژن یا د غاښونو د امراضو د دوباره د پرمختګ یا د زیاتېدو. بله ډاکټر صاحب، واقعیت اوس لکه د پخوا په پرتله وسایل ډېر زیات شوي، پرمختګ یې کړی دی. پخوا خو دغه د عکسونو سیسټم او د اکسرې سیسټم ډېر لږ و. اوس فضل الله خدای د هر څه پرمختګ کړی ډېر شوي دي، سهولتونه بلکې ډېر زیات راغلي. اوس په دې کې هم چې خلک نه راځي او خپل تکلیف نه تداوي کوي، دا بس د دوی بدبختي او مشکلات دی. بلکل موږ سره الحمدلله ټول وسایل چې دي عصري دي، د اکسرې نه نیولې تر کوم وسایل چې موږ دلته کاروو ټول په عصري وسایلو باندې کلینیک زموږ سنبال دی او کارونه انشاءالله چې په منظم شکل سره ترسره کېږي. دغه هر یو ماشین موږ تاسو ګورو بیخي موډل د کال دی 2023 موډله وسایل موږ یعنې راوړي دي، ټول عصري وسایل دي موږ سره. بله دوستانو زه د دې شاهد یم ډاکټر صاحب یو بل کلینیک هم لري. واقعیت ناروغان هم ډېر هغه ناروغان هغه ډاکټر صاحبانو ته ډېر ځي چې د هغوی رزلټ ښه وي، کار یې ښه وي. که نه نن سبا خو ډاکټر صاحبان ډېر زیات شوي هم دي په دغه برخه کې، خو هر یو یې داسې ځان ته مهارت نه لري. زما په اند ډېری داسې ډېر نه پوهېږي، همدا ده چې خپل ناروغانو ته مشکلات پیدا کوي. مهرباني ډاکټر صاحب. مهرباني خلاص که خبرې دا ورو تقریبا څو ورځې مخکې راغلی و د غاښ ته د دوایي په خاطر باندې. نو دغه غاښ کې مونږ پسمان ترسره کړی و. اوس غواړو چې دغه پسمان مونږ تاسو بیرته خلاص کړو او کوم باقي مانده تداوي چې ده دا مونږ د دې څو ورځې وشو ډاکټر صاحب چې تاسو د غاښ ورته پسمان کړی و؟ دا 3 ورځې کېږي تقریبا. خلاص که خلاص که سکشن تک آماده نہیں کړی. ډاکټر صاحب د دوی غاښ ډکولو ته آماده ده که نه؟ او غاښ ډکولو ته آماده ده، خو پروسیجر یې پاتې ده که نه. بعضې مونږ په دې غاښ کې عصبکشي کړې وه، ساده تاسو ته وایم که نه. آر سی ټي هم کړې وه، آر سی ټي شوې ده. نو اوس د هغې لپاره هغه کوم مونږ اپریشن ورته وایو د غاښ هغه ریښې چې مونږ کوم ایستلې د غاښ نه عصبونه، په هغې کې مصنوعي عصبونه ځای په ځای کېږي اوس چې تر څو په آینده کې دغه تقریبات یا دغه مکروبونه دوباره څه ونه شي، بیا ریلکس ونه شي او بیا دغه غاښ په تقریباتو باندې اخته نه شي. دوستانو یو شی چې الهام جانه ته هم د دې برمې نه ډېر ډارېږي او زه غاښونه مو تاند شو. اکثر ډېری خلک دغه برمې نه ډېر زیات ډارېږي. والا داسې ده مونږ همیشه چې ناروغان راځي دغه شکایت کوي چې د دغه برمې نه ډېر ډارېږي.
خو مونږ مریضان ته ډاډ ورکوو بیا او هغه روحاً او جسماً اول دې ته اماده کوو تر څو دغه ډاډ د دې مونږ له منځه ویسو. ډاکټر صاحب راځي خپله خوښه باندې بات راشي. یو خاطره مو راته وایي چې کله داسې شوي دي چې مریض ته کار کوي او مریض بېهوشه شوی اوسېږي ولې نه د ډار د لاسه ډېری ناروغان ډارېږي زر. هو بالکل یو 2 کاله مخکې یو مریض ته کار کولو کله چې ما انستیزي ورکړه د انستیزي څخه وروسته ناروغ ښه داسې نورمال و هېڅ خبره نه وه. کله چې د غاښ د ویستلو وخت راغی هغه فارسپس چې موږ هغې باندې غاښ وباسو دا چې کله ما د دې پیک نه خلاص کړه غوښتل مې چې دغه غاښ وباسمه کله چې دا ناروغ د فارسپس یې ولیده یا د ساده تاسو ته وایي چې تاسو د عام خلک ورته امبور وایي که نه بله امبور دا یې چې ولیدلو یا د ناروغ یو ټکان وخوړه ټکان سره لاړه نور او بېهوشه شو. تقریبا دغه پروسه ده چې موږ باید بیا څه امکانات باید برابر کړو کوم شیان باید وکړو چې ناروغ بیرته باید څه وکړو موږ هوش ته راولو د هغې څخه وروسته بیرته ناروغ هوش ته راغی. بله دا خپله دغه بارما او دغه ځینې طبي وسایل البته که هغه بخش کړي او ناروغ ورته ورځي خپله یو رقم استرس او ډار اخلي چې اوس به څه کېږي یو څه مشکلات به راته پیدا کوي. بعضې هم داسې ناروغان هم موږ ته راځي چې هېڅ مشکل نه وي ورته غاښ کې درد نه وي چې موږ ورته کار کوو خو هغه داسې یو انزایټي لري چې هغه خپله وایي چې زه دې ته اماده نه یم چې ته ماته کار وکړې. بله دې باندې 10 دقیقې 15 دقیقې حتی 20 دقیقې موږ په خبرو کې د دې سره تېر کړو چې تر څو زه دا اماده کړم روحاً دې ته روحاً اماده شي او چې دا اماده شي چې څه مشکل نه شي او ډاکټر صاحب ما سره همکار دی موږ ته کار کوي. خو بیا هم بعضې ناروغان ډېر اساس وي چې هېڅ امکان نه لري چې ځان ورته اماده کړي ډېر زیات پرمختللي او زموږ الهام جان هم همداسې دی ډاکټر صاحب کله چې موږ چېرته وړو بیا مجبور یو چې لاسونه او پښې کلکې کړو ډاکټر صاحب ورته کار وکړي ځکه موږ کار نشو کولی الهام جان به موږ قانع کړو ډاکټر صاحب تاسو خپل کار وکړئ دوستانو موږ به شاټونه ډاکټر صاحب واخلو ډاکټر صاحب پرېږدو خپل کار ته بیا وروسته سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ تشریح وکړئ. موږ تاسو ته ویل مخکې چې موږ عصب کشي کوو د غاښونو که نه دا خپله دې ته اندوموټور وایي. البته دا په دې باندې موږ کولی شو چې د غاښونو عصب کشي وکړو کوم غاښونه چې موږ ریښې وباسو یا عصب کشي ورته وایي که نه RCT ورته وایي د دغې ماشین په واسطه باندې موږ تاسو کولی شو چې دا چې کله عصب کشي وشو ډاکټر صاحب بیا غاښونه به درد هم نه کوي نور نه نو عصب کشي که چېرته په اساسي شکل سره وشي او په هغه سټنډرډ معیارونو سره وشي نو ډېر زیات کار کوي. که په آینده کې د غاښ تخریب وشي نو درد به نه پیدا کوي. که چېرته مشکلات واقع کېږي نو د غاښ د ریښې شاوخوا هغه انسات چې کوم دي هغې ته ضربات روماګانې واردېږي نو کېدای شي غاښ ورسره موقتي دردونه واقع شي خو هغه موږ تاسو کولی شو چې د دوا په واسطه باندې هم بېرته تداوي کړو. ښه دوستانو اوس د دغې ناروغ چې دی د ده غاښ عصب کشي کوي ډاکټر صاحب. سوډیم سرنجه په نازکه دي د دومره وخت متعال ډاکټر صاحب نو د کار په جریان کې د بل ملګري ډاکټر صاحب ته ځینې راهنمایان هم کوي تر څو ښه کار وشي. ډېر ضرور وي دغه د عصب کشۍ په وخت کې موږ یو پروسه لرو د ایریګیشن یا آبیاري ورته ویل کېږي چې تر څو د غاښ دغه کانالونه یا دغه جدارونه چې کوم دي دا په مکمل ډول سره څه وشي ښه ډیزنفیکشن شي او پاک شي که منتنات چې هلته موجود وي دا به څه وشي مکمل ډول باندې له منځه لاړ شي. دوستانو کله چې ډاکټر صاحب کار خلاص شو راځو د غاښونو د امپلانټ په باره کې به هم خبرې کوو چې ډېری ملګري ورسره ډېری هېوادوال به ورسره اشنا وي که نه به وي د هغې په هکله به هم ډاکټر صاحب بیا معلومات تاسو ته درکړي. بیا ډاکټر صاحب دغه یو غاښ کار به څومره وخت اخلي چې په صحیح توګه بیانې اوس مهال درته ښیم اوس که چېرته موږ غواړو دغه غاښ په اساسي شکل سکشن
په اساسي شکل سره موږ دغه غاښ عصب کشي وکړو حد اقل نیم ساعت او یا 40 دقیقې 15 دقیقې غاښونو ته په کتو دغه وخت نیسي بیا بعضې غاښونو کې وخت کم نیسي په بعضې غاښونو کې وخت ډېر نیسي د بعضې غاښونو ریښې کم وي د بعضې ریښو تعداد ډېر وي څومره چې د ریښو تعداد ډېر وي هلته پروسه ځنډولی کېږي بیا بله ډاکټر صاحب یو پوښتنه دا چې ډېری مثلا دغه کوم دوستان چې دي یا کوم هېوادوال چې دي سنونه چې پورته دي د دوی غاښونه ټول تخریب شوي یا مثلا دې ژامه کې یا دې ژامه کې یو غاښ روغ پاتې که نه او دوی مثلا تاسو ته مراجعه کوي چې موږ ته مکمل ژامه یعنې هغه کوم موږ چې په عام اصطلاح ورته سختګي غاښونه وایو که جوړ دوی سره بیا تاسو څه کوئ ځکه د ده خو په دې ټوله ژامه کې یوه غاښ وي ګوره بدغسې ناروغانو ته موږ په څو طریقو باندې غاښونه کولی شو پخوا به داسې کېدل چې اډینچر ورته ویل موویبل یا متحرک غاښونه چې ناروغ به خوله کې اچوو بېرته به یې ریموف کولو او بل تا ویل چې یو غاښ لري په خوله کې نور غاښ نشته بل د برید سیستم خو برید سیستم په هغه وخت کې کېږي چې نور غاښونه موجود اوسي د پایو په شکل یا د پایلور په شکل موږ ترې استفاده کوو خو چې کله غاښونه هم موجود نه اوسي موږ یو بل اپشن لرو چې هغې ته موږ امپلانټ وایو امپلانټ داسې یو پروسه ده تاسو مهرباني وکړئ یو ماډل د دې موږ سره شته د دې یو سیمپل ده ښه ګوره مثلا په دې شکل کې داسې یو فکسچر وي چې دا خپله د تیتانوم څخه جوړ شوي مواد دي چې دا موږ د ناروغ په هډوکو کې دا داسې شکل سره څه کېږي غرض کېږي او دغه امپلانټ هم چې کوو موږ په څو طریقو باندې کوو د دې کمپنیانې مختلف دي طریقې مختلف دي کنویشنل امپلانټونه دي بزل امپلانټونه دي دا سره متفاوت دي بعضې داسې امپلانټونه لرو کله چې دغه فکسچر یا دغه امپلانټ موږ خپله د غاښ په هډوکي کې غرض کړه د 3 میاشتې په مودې څخه نیولې تر 6 میاشتې پورې دا دلته موجود وي په هډوکي کې پاتې کېږي دې ته څه کېږي اوسټوګریشن یا د غاښ د هډوکي او د دغې فکسچر ترمنځ څه کېږي جوش خوري دا خپله یو بل سره جوش خوري دا کله کېږي او د هغې څخه وروسته بله پروسه ده چې بیا ناروغ راځي د دې دپاسه یو موږ ورته اباوټمنټ ورته ویل کېږي چې دا پکې ټایټ کوو او بالاخره دې ته قالب اخیستل کېږي او په داسې شکل سره یو پوښ دې ته بیا جوړېږي د ده عوارضونه خو بیا نشته ډاکټر صاحب که چېرته دا موږ په اساسي شکل سره هغه ټول تعقیمي شرایط په نظر کې ونیسو تعقیمي شرایط په نظر کې نیولو سره دغه عملیات په موافقانه شکل سره ترسره کړو هېڅ کوم جانبي عوارض نه لري په ډېرې بخښنه سره ډاکټر صاحب یوه پوښتنه دا چې دا باید د سن په لحاظ سن څومره وي چې باید دا پروسیجر ورته تطبیق شي دغه هغه اشخاص چې بالغه وي یا 13 کلن وي د دغې نه شروع یعنې خپل دغه دایمي غاښونه یې پوره کړي اوسي او بیا دغه دایمي غاښ د لاسه ورکړي اوسي که 13 کلنۍ وي که 20 کلنۍ وي نور د عمر تر پایه پورې چې هر څونه سن ولري مشکل نشته دی موږ تاسو کولی شو چې دې ته امپلانټونه وکړو خو په بعضې کنویشنل امپلانټ چې ما تاسو یاد کړه په دې کې دغه هډوکې ډېر مهمه خبره ده که چېرې دغه ناروغان هډوکې نه لري که نه خپله دغه الیولر هډوکې چې موږ ورته وایو نو دې ته موږ یو بل ډول امپلانټ ده چې موږ هغې ته بزل فکس وایو یا کارټیکو بزل ورته وایو دغه کارټیکو بزل چې دا موږ تاسو کولی شو دا په عجل شکل باندې په هډوکې کې هم غرض کوو هم په عجل شکل سره ورته غاښ بیرته پوښونه ورته جوړ کړو حداقل دغه چې موږ کله ولګولو په هډوکو کې دا 2 یا ساعتونو په موده کې موږ تاسو کولی شو چې مکمل غاښونه هم د دې په سر فکس کړو او ناروغ د خوراک لپاره آماده کړو واقعا ډېر ښه معلومات دوستانو ته ځکه ډېری دوستانو دا فکر کوو که سنونه پورته یا 50 یا 60 نو دوی ته باید دا پروسیجر ونشي رایلی ډاکټر صاحب ما ورته ویلي ول عملا زموږ یو ملګری دی همدغسې یو څه شوي ول چې هغوی خپل والد صاحب کوم ډاکټر صاحب ته وړی و بیا هغې ورته ویلي چې د سن پورته دی نو دغه پروسیجر موږ ورته نشو کولی نو مخکې موږ درته ویل چې سن هر څونه وي چې نور البته بعضې تکالیف دي دلته که هغه په نظر کې ونیول شي که نه مثلا ډایبټس دي مثلا زړه ناروغان دي داسې نور ناروغان چې مشکلات ولري هغې ته هم موږ یې کوو خو د هغې مربوطه متخصص
سره مونږ په همکارۍ سره مونږ تاسو کولی شو چې د خپل پروسیجر څه وکړو که مخ یوسو. بله هغه ناروغان چې زیاتره د خارج نه مونږ ته راځي هغوی ټایم کم لري، 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې وخت نه لري دلته. هغه غواړي چې امپلانټ وکړي. مخکې به مونږ کنوشنل امپلانټ ته مونږ 3 میاشتې 4 میاشتې وخت ورکولو چې تر څو د هډوکي سره دا جوش وخوري. اوس انشاءالله چې مونږ سره داسې سیستم شته چې دغه امپلانټ مونږ چې کله غرض که په 2 ساعتونو کې البته مکمل غاښونه مونږ تاسو کولی شو چې دې ته جوړ کړو، ناروغ بیرته رخصت کړو د خوراک لپاره آماده شي. نو دا په عاجله توګه مونږ تاسو کولی شو دغه پروسه وکړو پر مخ کې. ډېره مننه ډاکټر صاحب، ته به ناروغ ته کار وکړې ډاکټر صاحب، او زموږ د خپرونې وروستۍ شېبې هم دي. نو د څو ډاکټر صاحب ته به وروستی پوښتنې ته ورشو. ډاکټر صاحب خپل د تحصیل په هکله هم تاسو ته معلومات درکړي. ما خو خپله د مړنۍ زده کړې ټول په ننګرهار ولایت کې ترسره کړي دي، د مکتب نه تر لیسانس کچې پورې چې د MD استوماتولوژي د پونځي څخه فارغ شوی یم، او خپله مې تقریبا د خپله په ډینټسټري کې یا د غاښونو د پروتیز په برخه کې په انسټیټونو کې تقریبا 8 کاله د استادۍ دنده ما ترسره کړې، چې البته په مختلف د ننګرهار په ولایت کې په مختلفو انسټیټونو کې د استادۍ دندې مې ترسره کړې او د غاښونو د پروتیز ډپارټمنټ په برخه کې مې خدمات ترسره کړي. مسؤلیت ډېره مننه ډاکټر صاحب. خپل د تحصیل په هکله تاسو دوستانو معلومات درکړه. ډاکټر صاحب په کلینیک کې بیا د ښځینه ناروغانو دپاره البته ښځینه ډاکټر صاحب شته، د هغې په هکله به هم ډاکټر صاحب معلومات ورکړي. نو البته موږ په کلینیک کې ښځینه ناروغانو دپاره د ښځینه ډاکټر سهولت هم شته، چې موږ سره به تاسو وګورئ چې دغه اتاق چې کوم تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ. دغه اتاق چې کوم ده موږ د زنانه ناروغانو په خاطر دي. زموږ زنانه ډاکټره چې کوم ده په دغه اتاق کې کار کوي. هغه ناروغان چې دلته موږ تاسو د پښتانه ټولنه ده نه غواړي چې د نارینه ډاکټر باندې کار وکړي، نو موږ دا سهولت په نظر کې نیولې چې تر څو زموږ هېوادوال وشي کولی ښه په اسانۍ سره او ښه په ډاډګیرۍ زړه سره کولی شي چې راشي دلته او د زنانه ډاکټر باندې خپل د غاښونو مشکل حل کړي. دوستانو ډاکټر صاحب چې دلته د خویندو دپاره یو ښه امکانات برابر کړي، خویندې چې مثلا ماشومې ورکوټه وي هغوی ته ښه ده چې بیا هلته د دغه سیستم ورته برابر کړی تر څو هغه ناروغ په ارامه سره کار وکړي. هغه ناروغان چې ماشومان لري البته او ماشومان یې نه چپ کېږي او جاړي، کوم کس ورسره په یوازې کولی شي چې د دغه ټال څخه یا د دغې څخه استفاده وکړي او دغې خپل ماشومان څه وکړي. بلې واقعیت ښه سهولت مو برابر کړی ډاکټر صاحب. کور مودان په هېواد کې دغسې ځوان ډاکټر صاحبان چې خدمت کوي، واقعیت موږ هم ورسره انرژي اخلو او زموږ د خپرونې موخه هدف همدغه دی چې موږ هغه دوستان هغه ډاکټر صاحبان چې یا هغه ملګري هغه هېوادوال چې په هر مسلک کې اوسېږي چې کار کوي موږ یې وستایو. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ کور مودن. هر کله راشي موږ خدمت. ډېره مننه دوستانو. موږ هم خپله خپرونه همدغه هلته پای ته رسوو. تر بیا مو په لوی څښتن ته لاس سپارم. الله مو مال شه.